السلام علیکم ملګرو خیاس د هرې ناروغۍ جړله معده ده ځکه چې که د چرګوړي معده سمه نه وي اشتها خرابه وي نو بیا هر غړی خپل وظیفه سرته نشي رسولی ملګرو نن زموږ ټاپک دی سرکه څه ته وایي او څنګه کار کوي په کوم ډول یې کاروو او کله یا په کوم وختونو کې استعمالولی شو په دانه کې استعمالوو یا په اوبو کې د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په دې ویډیو کې را سره وو ټولو څخه مخکې یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ دا ویډیو او تر نور ملګرو یې ورسوئ کامنټ وکړئ په ویډیو باندې اوس راځو چې سرکه د څه شي څخه جوړیږي سرکه د واین څخه جوړیږي مڼې څخه جوړیږي انګور څخه جوړیږي او وریجو څخه جوړیږي بچرګانو کې چې کومه سرکه کارول کیږي هغه د مڼو سرکه ده د اوس څخه 15000 BC کاله مخکې سرکه جوړه شوې د فرمنټیشن په ذریعه په هغې وخت کې صرف په پخلوي کې استعمالېده خو بیا وروسته ورو ورو خلک په دې پوه شول چې صرف دا د ذایقې لپاره نه بلکې د هاضمې لپاره استعمالېږي او په وزن کموالي کې ښه کار کوي اوس راځو سرکه څنګه جوړیږي که د مڼې یا انګورو جوړیږي یا هم د وریجو څخه جوړیږي اول هغه ایکسپوز کیږي یست په ذریعه بیا یست فرمنټیشن کوي او د هغې څخه بیا الکهول جوړیږي الکهول چې د اکسیجن سره یو ځای شي نو هلته په اسیټو بکتریا پیدا کیږي او اسیټو بکتریا بیا په اسیټیک اسید جوړوي او هماغه اسیټیک اسید چې موږ په اوبو کې واچو سرکه ترې جوړیږي د سرکې پروسس د یوې هفتې څخه تر یوې میاشتې وخت نیسي اوس د سرکې وظیفې ګورو د ټولو څخه مخکې سرکه د ګټ پی ایچ کموي هغې سره چې څومره مضرې بکتریاوې وده کوي د هغوی وده ودروي او دا د خوني پیچش په وړاندې ډېر تاثیر لري کله چې خوني پیچش نه ختمیږي ستاسو د شیل څخه په هفته کې 2 څخه 3 ځلې د سرکې استعمال وکړئ د دې سره به د ګټ پی ایچ ټیټ شي او هلته چې د خوني پیچش کوم سپور دی هغه د منځه وړي او څومره چې تنفسي مشکلات وي هغه هم کور کوي او په چرګوړي کې که چینجي وي هغه هم ختموي اوس راځو ډوز ته که چېرته په یو بوجۍ کې سرکه اچوئ نو 1 بوتل 800 ملي سرکه په یوه بوجۍ کې اچو او که 10 بوجۍ استعمالوو نو 10 بوتله سرکه استعمالوو که اوبو کې 1 ملي سرکه په 1 لیټر اوبو کې اچو که چېرته مشکل ډیر وي او د چرګوړي فلشینګ هم کوئ سټرالکا او یا هم بورم اوبو کې اچولي نو بیا 2 ml په 1 لیټر اوبو کې اچو یعنی که چې د چرګوړي بالکل اشتها ختمه شوې وي نو 2 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالوو او که اشتها لږه کمه شوې وي نو 1 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالوو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او نور ملګرو ته یې واستوئ باقي والسلام